السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه ستاسو خوږ ورور ستاسو ملګری کامران خان کامي یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې، چېرته هم یې خوشحال آباد او کامیاب اوسئ. ګرانو مینوالو، زما یو څو شعرونه دي تاسو ټولو پښتنو ته ډالۍ کوم. عنوان یې دی دوکه. یو څو شعرونه دي دمه چې هر سړی چغې کړي پښتون یم بیا میدان نه تښتي. هر سړی چغې کړي پښتون یم بیا میدان نه تښتي. په خپله شر جوړ کړي او وروسته د خپل ځان نه تښتي. دا بعضې خلک په ظاهره ملاګان جوړ شي، زمونږ غورځولو له هم مونږ ته عجزان جوړ شي. د څو پیسو دپاره خپل حیا غیرت خرڅوي، محبت ختم کړي د بل او خپل عزت خرڅوي. ګورې دوکه پې نشي واوره دا زما خبره، همدې حالاتو راته کړې د هر چا خبره. د یو پښتون په نوم یې څومره ډېر دوکه کړلو مونږ، په سمه لار روانو ټول یې په کږه کړلو مونږ. هغوی مزې کړي دلته مونږه په یو بل اخته شو، هغوی مزې کړي دلته مونږه په یو بل اخته شو. ته ما مړ کې زه تا مړ کوم داسې په چل اخته شو. زما وطن کې ماشومان څومره په سخته لویشي، چې د ځوانۍ قدم راواخلي بیا یې وینې توی شي. ستا د دروغو دا جذبې د اورېدلو نه دي، ستا د دروغو دا جذبې د اورېدلو نه دي. دا ستا خبرې روره بل ته د کولو نه دي. اوس هغه مینه او وفا په چا کې پاتې نه ده، هر څو غمجن دی اوس خندا په چا کې پاتې نه ده. اوس ځانځاني شوله په هر چمکې حجرې ختمې شوې، اوس ځانځاني شوله په هر چمکې حجرې ختمې شوې. چې د بل غم کې و غمجن هغه جذبې ختمې شوې. نه به د کلي شي بهر او نه په کور کې محفوظ، نه به په کلي کې نه به د کلي شي بهر او نه په کور کې محفوظ. چې پردي زړونه هزارې نه به شي ګور کې محفوظ. دا ستا خبرې کامي خانه، دا ستا خبرې کامي خانه مړه چرته مني. دا ستا خبرې کامي خانه مړه چرته مني. نه یې څوک دلته کې مني او نه یې هلته مني. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ ټول پښتانه. او ټولو پښتنو ته زه یو پیغام ورکوم چې نن سبا چې کوم حالات شروع دی، یو وایي زه د سره ولاړ یم، بل وایي زه د سره ولاړ نه یم. دې نه سم نه جوړېږي. خپل 15 وخته لمونځ کوئ او تو پوه شئ هر څه د الله لاس کې دي، که ورانه یې در باندې او که آبادۍ یې در باندې، هر څه د الله لاس کې دي. نه زه تا بچ کولی شم له مرګه، د مصیبته د غمونو، او نه ته ما د مرګه بچ کولی شي. نو دې نه دا ښه ده خپل 15 وخته لمونځ کوئ، بس دعا غواړئ خپل خوږ وطن پاکستان لم دعا کوئ او نورو ټولو مسلمانانو لم دعا کوئ، ټولو پښتنو له. زما دغه وړوکی پیغام و تاسو ټولو ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.